د جمعې د مونځ نیت زموږ عزتمندو ډېر ملګري دې باره کې رابطې کوي چې د جمعې دا مونځ چې مونږ کوو که نه نو وایي په نیت کې به مونږ د جمعې ورځ یادو او که د ماسپښین نیت به کوو وایي د دې نیت به څنګه طریقې سره تړو. نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د جمعې چې دا څومره رکعتونه دي د ټولو رکعتونو نیت هم درته وایم او ورسره د جمعې مونځ په حوالې سره یو بله خبره هم تاسو ته شیر کوم ښه. نو اول پکې دا خبره اورئ زموږ عزتمندو چې د جمعې په ورځ باندې 12 رکعات دي که نه دا 12 په 12 رکعتونه ډک دي ښه. دې کې تش رکعتونه ګورې نشته دی ښه. ډېر زیات ملګري ډېر په غلط فهمۍ کې دي د جمعې چې دا کم فرض دي که نه امام سره چې کوي دې نه 4 رکعته مخکې خو سنت مؤکد وکړي دا خو ټول ډک وکړي خو چې کوم امام سره یعنې 2 رکعته وي دې نه وروستو چې کوم 4 رکعته وي که نه دا 4 رکعته فرض کوي یعنی 2 رکعته پکې ډک کوي او 2 تش کوي دا مکمل غلطي ده. ګورې ښه د جمعې په ورځ باندې ډک رکعت ټول په ټول رکعتونه ډک دي 12 رکعته دي 12 رکعتونه ډک دي ښه یو رکعت هم پکې تش نشته دی صحیح شوه. نو د جمعې د ټولو رکعتونو نیت ته تاسو غوږ کېږدئ ښه. زموږ عزتمندو د جمعې په ورځ باندې ټول 12 رکعته دي که نه نو 4 پکې 2 ځل کولی شي 2 رکعته فرض د امام سره کولی شي که نه هغې نه 4 رکعته مخکې وي د خطبې نه مخکې دا 4 رکعته او کم چې 4 رکعته د امام نه بعد دي دا یو شانتي دي ښه دا 8 رکعتونه دا یو شانتي دي. اول 4 رکعته او امام نه بعد چې کم 4 رکعته کولی شي دا یو شانتي دي نیتونه هم یو شانتي دي او چې څنګه مخکني ډک دي داسې دا وروستني 4 رکعته هم ډک دي ښه. نو اول چې کم 4 رکعته کولی شي یعنې هغې نیت ته تاسو غوږ کېږدئ هغې او د وروستي هسې 4 رکعته چې دي نیتونه یو شانتي دي. نو نیت یې داسې دی ښه نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 4 رکعته سنت مؤکد مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر صحیح شو. څنګه چې دا نیت تاسو تړلو امام سره چې کله 2 رکعته تاسو کوئ دې نه بعد چې کوم 4 رکعته دي همداسې نیت دی ښه د دغې 4 رکعتو نیت هم بیا واورئ د جمعې تذکره به په ټولو رکعتونو کې کوئ ښه بیا اورئ دا 4 رکعتو نیت مې وکړو یا نیت تړم د زړه د اخلاصه 4 رکعته سنت مؤکد مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر. بیا 2 رکعته امام سره دي فرض این نیت داسې نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعته فرض مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره په دې حاضر امام پسې محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر. اخره کې چې کوم 2 رکعته دي دې ته سنت غیر مؤکده وایي ښه سنت غیر مؤکده مو ته وایي سنت زویده مو ته ویل کېږي د دې نیت په داسې کوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعته سنت غیر مؤکده مونځ کوم په د حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر صحیح شو. دا ټولو رکعتونو نیتو دا مې درته وویل دی زده کوئ او بیا هم درته وایم ګورې جمعې په ورځ باندې 12 رکعته دي 12 په 12 رکعتونه ډک دي یعنې ټولو کې به صورت ویل کېږي کلهو به پکې ویل کېږي صحیح شوه. کوشش کوئ ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کوئ ډېره شیر کوئ چې چاته دا نیت نه ورځي چې هغې دا نیتونه زده کړي ښه. الله مو خوشحاله باد ولره. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.